السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ټول ملګري روغ جوړ او د صحت په جامو کې وي او نننۍ ورځ روژه هم په خیر عافیت سره هغه سرته رسېدلې وي. په روژه کې موږ سلسلهوار درسونه شروع کړي وو. په دې کې د تراویح مسله وه چې دې ته ډېره توجه موږ ورکوله هم نه، او وجه دا و چې په دې وخت کې مسلمانانو ته ترغیب ورکول پکار و چې نیک اعمال وکړي او د اختلافي مسایلو د دې نه ځان وساتي او لانجو کې اخته نه کړو. لیکن دا مسله بار بار چې اهل بدع دې ته ډېر زور ورکوي دې مسلې ته، نو په دې اساس باندې د ډېرو ملګرو د استفسارات او د سوال نه چې دې باندې رڼا واچولی شي، نو په دې اساس باندې نن ورځ موږ تراویح ته هغه خاص کړې ده چې تراویح مونځ دا څو کول پکار دي. انشاءالله د الله په فضل سره د خپل قاصر علم او ذهن مطابق به په دې باندې رڼا واچو چې څومره کول پکار دي. آیا یوازې 20 کول پکار دي او کنه یوازې 8 کول پکار دي او کنه دواړه جایز دي. همدغه رنګې د اهل بدعو وغیره د هغې شبهات په دې کې پوره تفصیل د کوم ملګري چې څومره شبهات او هغه ان شاء الله د الله فضل سره هغه به د خپل ذهن مطابق او د قاصر علم مطابق هغه وضاحت کوو. ټول ملګرو ته وعلیکم السلام. د هغې په سر کې شیخ خالد او همدغه رنګې سلیمان او داسې نور ملګري ټولو ته ښه راغلاست وایو. محترمو، تراویح په دې کې 3 قسمه قوله دي او نظرونه د علماو دي. یو نظر د علماو هغه دا دی محققینو چې دا به صرف 8 رکعاته کیږي او 20 به نه کیږي. دې علماو دې ته وکتل چې کوم روایات چې د 20 رکعاتونو په باره کې راغلي دي که هغه مرفوعا دي د نبي صلی الله علیه وسلم ته منسوب دي او که صحابو ته منسوب دي، دغه ټول ضعیف دي او دې کې شک نشته چې هغه ضعیف دي. نو هغوی وایي په صحیح احادیثو کې 8 یا 11 دا نقل دي، ثابت دي، د بخاري او د مسلم روایت دی. نو په دې وجه باندې کوم چې ضعیف دی هغې باندې وایي موږ عمل نه کوو او صحیح باندې عمل کوو. لکه دې مسلې ته شیخ الباني رحمه الله چې د دې عصر لوی محدث دی، هغه دې نتیجې ته رسېدلی دی او هغه رساله هم پرې لیکلې ده، صلات التراویح، ډېر ښکلی کتاب دی مزیدار، باید چې ملګري هغه وګوري. نو هغه څومره احادیث روایات هغه که آثار دي او که د صحابو نه ټول نه چې نقل دي ټول هغه کلام کړی دی او هغه ضعیف دي. دا د هغې نظر دی. دویم قسم ډېر علما دي، جمهور علما دي، دی وایي چې 8 چې کوم دي دا هم صحیح دي، دا خو سنت دي، لیکن د دې نه که اضافه څوک کوي جواز لري، جواز په درجه کې دي. دریم قول د وسنو مبتدعینو دی او ځان ته احناف وایي. موږ ټول احناف په دې نه بدناموو ځکه احنافو کې ډېر ښکلي علما تېر شوي دي، د دین اسلام یې ډېر زیات خدمت کړی دی او خاص کر په باب د اصولو کې ډېر محنت او کوششونه د احنافو علماو سابقینو هغه شته دی، تېر شوي دي او اوس هم ښه نیکان خلک پکې شته. لیکن په دې موجوده وخت کې چې کوم دي، په دې وخت کې چې کوم دي اهل بدع، دی د خپل میدان ته د میدان او د خپلو خېټو د ګرمولو دپاره دا یې شبهات په دې وخت کې دی داسې ځینې سبحان الله. زه بار بار ملګرو ته ویم ملګري سلامونه هم رالیږي ټولو ته وعلیکم السلام. او د بحث باذن الله زه ما چې کله وویله چې ما خپل بحث ختم کړو، د هغې نه بعد که څوک مخامخ راځي باذن الله دې کې څه حرج نشته، بلکې خوشحالېږو. دا زموږ ورور یې که هغه حنفي او که هغه مالکي که شافعي او که حنبلي ټول یې زموږ ورونه یو بل نه به استفاده وکړو، دې کې څه خبره نشته دی. په آخره کې هغې اجازت هم ورکوو. نو دې خلک د دې سیزنونه دي په دغه کې شتا جمعې کې د دې د جرابو مسله به وي، همدغه رنګې د دې په دغه کې روژه کې د دې د تراویح مسله به وي. دا به دی راځي صاحبه هر کال ولو که ته ورته حدیث هم ووایې که ته ورته هر څه وایې بس دی به دا غربا خیږي دغه خپل شی به وایي او هغه خپل دروغ دا به پکې وایي. الحمدلله نن به د دې مسلې وضاحت کوو بغیر د کوم تعصب نه. موږ له یوم
څه زمونږ قبر کې یو هم نه سمولي، نه زمونږ په قبر کې امام ابو حنیفه رحمه الله سمولي، نه پکې امام شافعي سمولي، نه پکې امام مالک، نه پکې امام احمد. الله دې ټولو ته اته واړه جنتونه ورکړي. لیکن دا د چا سره چې حق هغه به انشاءالله د الله فضل سره د خپل قاصر ذهن مطابق هغه ادا کوو. کوم خلک چې وایي چې تراویح به صرف 20 رکعاته کیږي، دی په دې باب کې یو روایت د عبدالله بن عباس رضی الله عنه هغه رانیسي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي دي چې هغه 20 رکعاته وکړل په روژه کې او 3 ورسره وتر وکړل. دغه روایت داسې روایت دی او حال دا دی عجب تعجب دا دی چې خدا مبتدعین هم دغه کاري حیا هم پکې نه او د الله او د الله رسول هم حیا نه. دا د دې خپلو مشرانو هغه اتفاق ده چې دغه روایت ضعیف دی. هغه به زه وروسته ذکر کوم. شاه انورشاه کشمیري رحمه الله هغه وایي چې دا متفق علیه دی په ضعف کې. همدغه رنګې عبدالحی لکنوي رحمه الله هغه وایي چې دې باندې اتفاق دی د ضعف. همدغه رنګې نور محدثین لکه امام بخاري، امام احمد، امام شافعي، همدغه رنګې ابو حاتم هغه منکراتو کې ذکر کړی دی. شیخ البانی رحمه الله په موضوعاتو کې ذکر کړی دی. دغه روایت دغه داسې روایت دی چې هغه اتفاق دی او د احناف هم په دې کې علما چې کوم دی هغوی وایي دغه روایت هغه کمزوری دی او بلکې اتفاق دی په دې باندې. د دې نه علاوه په دې باب کې دی سره آثار ذکر کوي، آثار ذکر کوي او هغه آثار هم ټول صحیح نه دي. یو آثار هم په دې کې صحیح نشته دی. ټول شیخ البانی رحمه الله په خپل کتاب رساله کې ما سره موجود هم ده، ټول ذکر کړي او ټول معلول دي، ټولو کې کلام دی خو صحیح. نو دا خو د سند د نګاه نه څومره روایت چې د 20 رکعاتو دي دا ټول که هغه مرفوعان دي او که هغه صحابه او آثار دي دا ټول هغه ضعیف دي. که څوک وایي دا ضعیف نه دي نو خلک وایي دا ګز او دا میدان ودې ښایي موږ ته چې دا فلانکې روایت دی هغه ضعیف نه دی. لیکن سره د دې نه زموږ موقف دا دی، موقف زموږ دا دی موږ داسې وایو چې 8 رکعاته دا سنت دي، لیکن 20 رکعاته چې کوم دي دا هم جواز لري. خو دا جواز ګوره موږ د دې روایتونو نه ثابتوو، ځکه دغه روایتونه که مرفوع دي هم ضعیف دي او که دغه روایتونه هغه آثار دي موقوف دي هغه هم ضعیف دي. دا چې موږ ثابتوو دا د نور روایتونه لکه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلات اللیل مثنى مثنى، د شپې مونځ چې کوم دی هغه 2 رکعاته دی. په دې کې تحدید د رکعاتو نه دی کړی. همدغه رنګې بعض روایتونو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم رغب فی قیام رمضان، د قیام رمضان په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ترغیب ورکوو. دلته ترغیب ورکړل چې تاسو قیام اللیل کوئ، نه دلته تحدید نشته. او دا نظر ګوره د اهل بدعو دروغ او دجل ته تاسې ګورئ، دا نظر زمونږ هم دی. موږ هم داسې وایو چې شلم جایز دي، موږ داسې نه وایو چې دا ناروا ده. خو دا ټکی ورسره یاد ساتئ، موږ داسې نه وایو چې دغې روایتونو د وجې نه، ځکه روایتونه ضعیف دي لیکن د دې نورو عموماتو د وجې نه. دا نظر د شیخ امین الله حفظه الله هم دی چې 20 جایز دي. دا نظر د ابن باز رحمه الله هم دی. دا نظر د ابن عثیمین رحمه الله هم دی. دا نظر د سعودي د هیئت کبار علما د دی نظر هم دی. لیکن سره د دینه تاسو به اهل بدع یینئ چې دی به دا وایي چې دا اهل حدیث چې کوم دی د انګریزانو پیداوار دی، دی دا تراویح ختمې کړلې، 20 یو د 8 راوستلې، ویتر یې د 3 نه 1 ته راوستل. او حال دا دی چې موږ په دې قول کوو چې دا 20 جایز دي. نننی زموږ مهم درس دا دی چې دا خلک وایي 8 نشته دی، دا مهمه ده. دا خو مونږ وویله چې د 20 په باره کې چې څومره روایتونه دي سندن دا ضعیف دي، لیکن د عموماتو د وجې نه او د اعمالو د وجې نه چې عمل په دې باندې د پخوانه داسې را روان دی مونږ وایو دا هم جایزه ده. بالفرض که دا روایتونه د 20 ثابت هم شي نو مونږ ته څه مشکل نشته، ځکه مونږ فی قایلي د دې په ضعف کې مونږ فی قایلي که دا ثابت هم شي نو څه مشکل نشته دی. لیکن نننۍ مسله چې زمونږ ده هغه دا ده چې دا 8 رکعاته دا شته دی او که نشته دی. ځکه اهل بدع چې کوم دي د هغوی دا دغه ده چې 8 رکعاته دا نشته دی او دا 8 رکعاته دا صرف د دې اهل حدیثو چې اوسني ورته مختلف نومونه هغه فقدي چې دا د دی عمل دی
او 20 رکعاته د ټول امت اجماع ده. نو دا به اوس الحمدلله د الله په فضل سره هغه موږ ثابت کو. نو دا خبره دې ته ورسېدله انشاءالله. درې قوله دي په دې مسله کې او موږ هم دا وایو چې 20 جواز لري. دا زموږ قول دی وره، نه د روایتونو د وجې نه بلکې د عموماتو نه همدغه رنګې ورسره د اعمالو نه چې لوی لوی علماو په دې باندې هغه عمل کړی دی او پخوانه دې باندې عمل روان دی. اته رکعاته چې کوم دي په دې باب کې صحیح احادیث د بخاري شته دی، د مسلم شته دی، داسې واته روایتونه په دې کې مرفوعا او موقوفا هغه موږ ذکر کوو انشاءالله. ورسره به د احنافو مهمه خبره دا ده که د نور علماو محدثینو هغه رامخکې کوم مسله به ډېره اوږدېږي. مهمه خبره دا ده په دې باب کې به احناف زه رامخکې کوم، هغه محدثین د احنافو لوی لوی علما د احنافو د هغې اقوال هغه به ذکر کوو چې هغوی وایي چې دا اته رکعاته دا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت ده. بې منل نه منل دا خو در شه خپل کار دی، چا باندې زموږ زور نشته دی چې څوک یې کوي که نه کوي، هر سړی عدیلې ته روان دی. نننی مسله هم دا د عزتمندو که چا ته زموږ دا مسله صحیح ښکاره شوه ودې مني، که صحیح ورته ښکاره نه شوه خپله ورته صحیح ښکاره شوه په هغې دې عمل کوي، دا هر سړي خپل خبر دی. لیکن په موږ باندې صرف هغه دغه دی. نو دې کې نه کنځلو ته ضرور شته، په دې کې نه څه تعصب ته ضرورت شته دی او نه دې کې څه بل څه دشمنۍ ته ضرورت شته دی. اول روایت په دې باب کې د عایشې رضی الله عنها روایت امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی. رقم د روایت 246 هغې کې فرمایي عایشة رضی الله عنها فرمایي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء. وی نبی صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو چې د ماخوستن مونځ نه چې فارغه شو الى الفجر تر سحر مونځه پورې، یعنې په دې ټول وخت کې به مونځ کوو. څونه به یې کوو؟ 11 رکعه، 11 رکعاته به یې کول. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده، چې په هر دو کې به سلام اړو او یو به پسې ویتر وکړو. دې کې اکثر د اهل بدع چې وایي چې لکه دا یو ویتر تاسې کته کوئ پورته کوئ بیل کوئ، دا ګوره صراحتا په دې کې هغه ذکر دی. خو دې خلکو هغه دشمني ده د احادیثو سره او یا نافوي، اکثر نافوي عزتمندو. ډېر خلک داسې او اکثر په مدرسو کې طالبان چې موږ ته د هغې حال معلوم دی، خواران ډېر نظامی یو څو کتابونه هغه تدریس کوي په دې کې زاړه شي، هدایه شو، قدري شو، فلان شو فلان شو، نور څه نه خبر خواران. نو هغه یې څو خبرې ورته کړي د نور نه خبر نه وي. دا روایت چې کوم دی دا د مسلم روایت دی او عایشة رضی الله عنها فرمایي چې نبي صلی الله علیه وسلم مونځ به دا و د ماخوستن نه تر سهاره پورې، دې کې به دې 11 رکعاته مونځ کوو. دویم روایت د امام بخاري امام مسلم رحمه الله دی. هغه هم عایشة رضی الله عنها نه ابو سلمه رضی الله عنه هغه تفوس کوي. هغه تفوس وکړو کیف کان صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان. دا ډېر ښکلی حدیث دی او په دې کې ډېر عجایب دي د احنافو. احناف ما مخکې ویله ګوره موږ د اهل بدع چې کوم دا نن سبا دي عوام دي دا مشکل جوړ کړی دی. په دې وجه نور عام احناف خو ډېر مکرم خلک دي، ښه خلک پکې دي، علما پکې دي، پخوا تېر شوي دي. د دا ته تپوس کوي عایشة رضی الله عنها ته وایي چې کیف کانت صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان. رمضان تخصیص کوي تی رمضان کې د نبی صلی الله علیه وسلم منځ دا څه رقم و؟ قالت عایشة رضی الله عنها ورته وایي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رمضان او غیر رمضان کې هغه به وایي د 11 نه اضافه نه کول. دا د نبی صلی الله علیه وسلم زوجه و په کور کې ورسره مونځ کوو. يصلي 4 ركعات، 4 رکعاته به وکړل. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وایي د هغې د اوږدوالي او د حسن هغه تپوس مه کوه الى اخره حدیث دی. بیا وایي چې بیا ویتر وکړه. دلته استدلال دا ده چې عایشة رضی الله عنها نه تپوس وشو چې په رمضان کې د هغې مونځ څنګه و. نو نبي عایشة رضی الله عنها ورته ویل چې د 11 نه به اضافه نه کول. دلته اهل بدع دا اعتراض کوي بالفرض که چېرته دا صحیح شي ستاسو دپاره دلیل شي نو بیا خو دلته وایي 4 رکعات راغلي دي 4، نو تاسو خو بیا 2 رکعاته کوئ. نو موږ ورته وایو چې مخکې د دې نه دې جواب درته موږ وکړو ستاسو کور کې ستاسو مشرانو دې خبرې جواب کړی دی، خو یا دا ده چې تاسو ته فتح نشته دی او یا دا ده چې سترګې مې پټې کړي دي او عوامو ته نه کوئ. شان ورشاه کشمیري رحمه الله فیض الباری 2 جلد 421 صفحه کې هغه خبره ذکر کوي. وی قوله یصلي 4
بيوي ولا دليل فيه للحنفية في مسألة الأفضلية الأربع. وانتبه وي بدي خبرك د مدینه او د مکی دا ټولې خبرې ورسره راشي ان شاء الله په ترتیب سره کوو. شان ورشا کشمیر رحمه الله خپل وی په دې حدیث کې ګوره د احنافو دپاره دلیل نشته دی. ولې؟ فإن الانصاف خیر الاوصاف. انصاف وی دا ډېر ښکلی صفت دی که چا کې راشي. سبحان الله موږ هم دغسې یو انصاف حق په سړو دماغ اورېدل د دې دپاره چې زه حق ته ورسېږم. دا شان ورشا کشمیر رحمه الله هغه خپله دا ذکر کوي. وی دې مطلب دا نه دی وای دا صرف راوي دا دو رکعات جمع کړي ځکه وای دا تراویح کې چې کوم دی وای په دې کې دغه کېږي دا 4 رکعات نه بعد عادتا ترویحه کېږي، نه په دې وجه دا 4 را جمع کړه ځکه د 4 نه بعد ترویحه وشوه، نه په دې وجه دا 4 را جمع کړه، نه دا چې دا 4 په یو سلام شوي دي. دا دغه نظر دی د چا د شان ورشا کشمیر رحمه الله. او بیا روایت د بیهقي ذکر کوي چې ګوره وای په هغې کې ښکاره راغلی دي یصلي 4 ثم يتروح. بیهقي روایت کې ورسره دا لفظ اضافه دی 4 بیا وکړو ثم يتروح، نو بیا ترویحه وکړه یعنی دمه بیا وکړه، نو چې دمه بیا وکړه دې وجې نه دا 4 ذکر شوي دي. نو دا خو اول د دې اشکال جواب خپله شان ورشا کشمیر رحمه الله کړی دی او حنفي لوی علم دی او فیض الباري کې حواله منګه هغه ورکړه. دویم دا دی د دې وضاحت. اول روایت چې مونږ کوم ذکر کړ د عایشه رضی الله عنها هغې کې خپله صریح دي، هغې کې خپله دا صریح دي چې هغه وایي چې 11 رکعه یسلم بین کل رکعتین، په هر یو 2 رکعاتو کې به سلام اړو. دغه د اول سر کې چې مونږ د مسلم روایت ویله د دا څو روایته شو، دا 2 دلایل شو او دغه اشکال د دې خلکو هغه بې زیاده او زایله شو. دریم د دې د وضاحت دپاره دا دریم دلیل چې من ذکر کوو په دې سره هم د دغې خبرې وضاحت کېږي، د دغې شبهې باطلې شبهې چې عوامو ته پکې اچوي. هغه د جابر رضی الله عنه روایت دی. ډېرو علما امام طبراني او ابن حبان خزیمه وغیره نور علماو هغه ذکر کړی دی روایت هغه صحیح دی. جابر رضی الله عنه فرمایي صلى بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في شهر رمضان 8 ركعات واوتر. دا اوس جابر رضی الله عنه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته په رمضان کې 8 رکعاته لمونځ وکړو او ویتر ورسره وکړو. دا هغه دغه ته اشاره کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم 3 ورځې تقریبا په جمع باندې تراویح کړې وي او هغه 8 رکعاته کړې دي، 8 رکعاته تراویح کړې دي. دا صحیح روایت دی، په دې کې ظاهر ښکاره وی فلما كانت القابله راروانه شپې چې بیا رالي و اجتمعنا في المسجد ورجونا ان يخرج. حدیث دی وایي زموږ دا تمه وه چې نبي صلی الله علیه وسلم راوځي، خو راونه وته. چې راونه وته وایي موږ ورته بیا وویله په سهار کې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې موږ راجمع شو چې ته بیا راوځي او داسې موږ به تا سره یو ځای لمونځ وکړو، ته راونه وتلې. هغه ورته ویل ما ته پته وه چې تاسو راجمع شوي یاستئ، لیکن اني خشیت ان یکتب علیکم. زه ویرېدم او وایي زه قصدن راونه وتم، زه په دې ویرېدم داسې نه چې دا به تاسو باندې فرض نه شي، نو په دې وجه باندې زه راونه وتم. نو دا روایت چې کوم دی دا بل دلیل شو، په دې کې صراحت دی چې 8 رکعاته نبي صلی الله علیه وسلم هغه کړي دي په رمضان کې. همدغه رنګې بل روایت ابن حبان رحمه الله او داسې نور علما مجمع الزواید کې هیثمي رحمه الله هغه ذکر کړی دی. دا د عمر تنهو هغه عمل دی. هغه فرمایي جابر رضی الله عنه فرمایي جاء ابي بن كعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نه دا صحیح روایت مرفوع دی. ابي بن كعب رضی الله عنه هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته رالی ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انه كان مني الليله شيء. وی په دې شپه کې ماته یو ناشنا کار ما باندې وشو په رمضان کې. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وماذا بك یا ابي، څه د حادث شو؟ هغه ورته ویل نسوه في داري، وی زما په کور کې ښځې راجمع شوي، وی هغې ویل انا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، من قرآن نشو لوستلی موږ تا پسې مونځ کوو. نو وی فصلیت بهن 8 رکعات واوترت. وی ما ورته 8 رکعاته وکړو ویتر مې ورسره وکړو. نو ما دا کار څنګه کړی دی؟ یعنې هغې نه تپوس کوو ما د ځان نه داسې کار کړی دی. هغه اسم ورته ونیل دا کار صحیح شو. نو فکانت سنة الرضا فلم یقل شیئا. وی دا هغه سنت د رضا شو، نبي صلی الله علیه وسلم پرې راضي شو په دې کار باندې. نو دا ګوره نبي صلی الله علیه وسلم عبیده تنهو ورته ویلي دي چې ما په کور کې زنانو ته مونځ وکړو او 8 رکعاته مې ورته وکړل او ویتر مې ورسره وکړو. دا کار ما څنګه کړی دی؟
هغه ته چې دا دی ښه کار کړی دی. پنځم روایت په دې باب کې د اتو رکعتونو په باب کې دا روایتونه صحیح دي عزتمندو. په دې باندې څوک اشکال لري مونږ ته ویلی شي حاضر ورته. سعید بن یزید رضی الله عنه فرمایي امر عمر بن الخطاب رضی الله عنه ابي بن كعب وتميم الداري ان يقوم للناس ب11 ركعه. دا د عمر ته امر دی او دا صحیح روایت دی. دی په مقابل کې چې عمر ته نه کوم روایتونه دغه ضعیف دي. عجب کل العجب وسداده چې دا بعضی مبتدعين هغه ضعیف روایت برالي او هغه بشرنګي سه په دنیا ته به خي او کله به دا اجماع ده او کله به دا ده. او حال دا د عمر ته نه خپل صحیح روایت کې دا دي چې ابي ابن كعب او تمیم داری رضی الله عنه ته امر وکړو چې تاسو سو کوي منځ کوي ان يقوم للناس ب11 ركعه يولس ركعات وتكوي يعني اتركات تراويح او 3 ركعات وتر. د عمر ته هنا صحیح نقل عزت وندو. د دې په مقابل کې چې د عمر ته هنا کم شل رکعات نقل لي ناغه روایت څوک نشي صحیح کولای. که څوک شي نه مونږ ته دراوخی نو مونږ حاضر الحمدلله وسم حاضری که وس نشي روستا غسر شوبای نو هیڅ خبره نشته. روسته به وته دا خبري مسلې د دین مسلې ګوره دا د دې د فاران دي چې مونږه څه جذبې کوو تعصب کوو. که چیرته مونږ ته حق راو خو د هغه په حق وتی قبلوي على الراس والعين او کنه زمون حق دی هغه قبول کی. دلته اوس داخله شوی ګستاسو خیری چې اجماع ده په شل رکعاتونو. مونږ ته دا اجماع چیرته ده؟ دا چا کړی ده؟ وسو نبی صلی الله علیه وسلم نه خپل اته رکعات نقل فعلا او دغه رنګي عمر ته هو دغه رنګي هغه خپل صحابه ته امر کړل چې تاسو اته رکعات د خلکو ته وکړي او نو دا اجماع چیرته ده؟ دغه رنګي روسته خپل علما د احناف ذکر کو چې هغه وی چې اته رکعات د سنت دي. نو دا اجماع کوم ځکه ده؟ چا کړی ده او په څه شي باندې دا اجماع هغه راغلی ده؟ دغه رنګي ګستاسو خیلی احناف ورونه زمون چې کله دا غي د طبيعت مطابق یو روایت شي او د صحابي عمل شي نو بیا به سوي نو وګوره وای داخله کوئی صحابه نه مني او صحابه کته او عمر ته هو د سید او عثمان او دونه تعریفونه بوله ذکر کوي چې کله دای په کې مقصدی چې کله په کې مقصد نه بیت دانګي نه موږ دلته موسوي وکړو چې راشد عمر ته هو خاص کړ د خلفاء الراشدین مبارک چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. زما سنت په سلاټ شي د خلفاء الراشدین او سنت په سلاټ شي نراشي. دا اوس د عمر ته هو دا سنت د اترکات راټینګ کوي کنه د نبی صلی الله علیه وسلم دا سنت راټینګ کوي کنه. دغه رنګ بل روایت کې چې راځي اقتدوا من بعد بالذين ابي بكر وعمر ما نرسته دو کسانو په اقتدا کوي یو ابو بکر دی یو عمر. راشي اوس دغه دواړو په سلاټ شي کنه ولې دلته تاسو عمر او ابو بکر فریخه دی؟ الله ته بس جواب وي عزت وندو. شپږم روایت په دې باب کې اغا سعید بن یزید رضی الله عنه فرمایي كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب11 ركعه ويد عمره هو في زمانه کې با منګه یولس رکعات کول. دا روایتم صحیح دی او بل روایتم شته دی فقې کې دغه سي ذکر دي چې عمره هو په زمانه کې با دغه سي شل د اته رکعات کېدل. دا هو روایتونه غالبا چې موږ د اتو رکعاتونو په باره کې هغه بیان کړل. یو روایتم کافي عزت وندو لیکن دا د شي د اطمینان د فاره دا موږ ذکر کړو. دا ټول بعضي په بخاري کې دي او بعضي په مسلم کې دي او بعضي کته نورو کتابونو کې دي لیکن هغه روایتونه صحیح دي. اوس د احناف علما او د نور علما نه ذکر کوو ځکه بیا مسله ډیره وګديږي. د احناف علما د لوی لوی علما وسنونو هغه اقوال په دې باب کې ذکر کو چې هغه څه نظر لري د شول او د اتو په باره کې. به تاسو خپل فیصله وکړئ په دې خلکو باندې چې واقعا دا خلک ظالمانان دي، واقعا دا خلک دشمنان دي د حدیثو، خیانت کوي د حدیث سره، خیانت کوي د الله د پیغمبر د امت سره، د خپل خیر او لالچ راغستې دي. د دې وجه نه دروغ وایي. وختي به د یو دروغجن خبرې اورېدلې هغه کلیپ به ولټول واورېد اگر ډېر وګړو 60 منټو دا به عنوان لیکلی و چې تراویح 60 رکعاته 22 روایتونه کې اصله مشهور دی په ګاډري باندې وای 22 روایتونه دي په دې باب کې 22 احادیث. ما چې دا اوس کومه دنیا به غرولي هغه 22 احادیث چې مو اورل هیڅ شی به کې نشته دی.
دغه د ابن عباس ته مرفوع روایت ده چې وروسته به تذوق یم چې احناف وایي دا متفقون علیه روایت ده د ضعیف ده. همدغه رنګې نور روایتونه بعضې اقوال د تابعینو د هغه هم په روایتونو کې 15 د تابعینو اقوال د هغه هم په حدیثو باندې حملوي. نه دونه دروغ چې د تابعینو اقوالونه او د عمل هغې ته سړی د حدیث نسبت کوي. نو صرف یو شی ویو او عوام خو دونه وخت هغې سره نه ناشنای خبره واوري مولوي صاحب دی دونه غربای وختل او دونه حواله ورکړي دا به ټول صحیح. ابن الحمام حنفي فتح القدير دا لوی عالم تیر شوی د فدیه کې هغه فرمایي فتح القدير اول جل یوصل اتشبتم صفحه هغه کې فرمایي فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان واذا کوم روایتونه چې ذکر شو هغه ذکر کوي مسله ټول ذکر کوي دا چې کوم دی وایي سنت پکې دا د 11 رکعه بالوتر فی جماعه دا ګوره ابن الهمام د دې مشر دی فتح القدير اول جل یوصلو اتشبتم صفحه کې دا د هغې د خوله خبره ده چې هغه داسې وایي چې د دې نه دا معلومیږي چې سنت هغه 11 رکعاته دي د وترو سره یعنی 8 رکعاته تراویح شوي او 3 رکعاته پکې دا شی شو دا وتر شو. دا فعله صلی الله علیه وسلم دا د نبی صلی الله علیه وسلم فعله صلی الله علیه وسلم دا نبی صلی الله علیه وسلم دغه کار کړی دی او دا دغه دی. بیا وروسته فرمایي چې وظاهر کلام المشایخ زمونږ د مشایخو ظاهر کلام دا دی چې ان السنة 20 سنت دا شل دی لیکن ومقتضى الدلیل ما قلنا لیکن دلیل تقاضا دا کوي مونږ چې کومه خبره وکړه چې نه سنت شل نه دی هغه اته دی وایي. بیا ګوره هغه روایت د دې خلکو زه ذکر کوم وی واما ما روى ابن ابي شيبه في مصنفه والطبراني وعند البيهقي من حديث ابن عباس انه صلى عليه السلام كان يصلي في رمضان 20 ركعه سوى الوتر ودا روایت چې کوم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم شل رکعاته کړي دي فضعيف بابي شيبه دا د ابي شيبه د وجنه دا ضعیف دی بلکې متفقون على ضعفه د په ضعف باندې اتفاق دی. دا د چا خبره ده د کور سړي خبره ده وی ځان له ضعف لاسکه چې دا ضعیف دی بلکې مع مخالفته للصحيح بلکې وی دا د صحیح روایت مخالف دی د عائشه رضی الله عنها روایت چې کوم دا تو باندې دلیل دی هغه ته اشاره کوي د صحیح روایت مخالف هم دی او خپل ضعیف هم دی. دا ګوره وی دا د دې د کور حواله ده او بیا هم دی وی چې نه دې کې اجماع ده او دی وی چې دا ویکټورین دي او دا د انګریزانو پیداوار دي او دا شلیا تکلو مخکې چان اجماع ده. موږ ویو چې لکه دا اوس دا صحابه دا څومره چې موږ ذکر کړل دا آثار او اقوال احادیث لا سکه ستاسو د کور دا سړی چې کوم دی دا وی نه دې سره بس کې اوس دا ویکټوریو ایا دا اوس دمو دا دین پټ کړی دی دا ګوره د څومره د دغه خبره ده. دویم قول شان ورشا کشمیری رحمه الله دا لوی عالم په دې کې در شوی دی لوی عالم په دې کې هغه تیر شوی دی په شرح د ترمذی کې هغه ذکر کوي وی ثم مأخوذ الأئمة الأربعة من 20 ركعة وإذا د 20 رکعاتو د ائمو چې کوم استدلال کړی د 20 د شل رکعاتو وإذا عمل د عمر ترهونه استدلال کوي. واما النبي صلى دي خبر ده وقشي واما النبي صلى الله عليه وسلم فصح عنه 8 ركعات د نبی صلی الله علیه وسلم نه صرف 8 رکعاته هغه ثابت دي. دا د کور سره دی او شان ورشا کشمیری لوی علم دی لوی علم د حنفیت مذهب ډیره دفاع کړل لیکن هغه په خانو خلکو کې دا حق چې وته بیا ښکارا شو په ځکه او بیخي به دغه نو بیا به سترګې په نشي پټولې بیا به ویل چې دا حق دی. الکه د شل رکعات روایت چې کوم دی وی واما 20 ركعه فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق وی د نبی صلی الله علیه وسلم نه د شل رکعات چې کوم دی هغه وی ضعیف دی او د دې په ضعف باندې اتفاق دی. دا خبره زمونږ نه ده که دا خبره مونږ کولې مونږ ته خو وایي چې لکه وی دا خلک وایي شل اتول راوستي دي زمونږ نه مني وی دا د انګریزانو پیداوار دی وی دا وی د دې کار دی نه دا د دې د خپل کور خبرې دي عزتمندو. همدغه رنګي شان ورشا کشمیری رحمه الله دا خبر هم ذکر کوي وی چې دا ما کان
يزيد في رمضان وهذه الرواية رواية صحيحين ودا روایت کوم دی دا روایت د صحیحین دی او صحیح تراوی د نبی صلی الله علیه وسلم ناغه ودا اترکات دي ام دغه رنګي تحتاوی حنفی د دی لوی علم تیر شوی دی ام دغه رنګي نور علما هغه ذکر کوي فحاشيه تحتاوی کی در مختار باندې اول جلد 295 صفحه کی هغه کی وی دا شل رکعات چې کوم دي والنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها 20 بل 8 والنبي صلى الله عليه وسلم شل ركعاته ندي کړي بلکې سو رکعاته کړي دي اته رکعاته کړي دي ام دغه رنګي سلورم لمبر د دې د کور لوی عالم خلیل احمد سانفوري دیوبندي مشهور دیوبندي چې هغه خپل مقاله او کتاب کې لیکي چې منګه مقلدین د ماتوریدی صف عقیده کې او په فروع کې د امام سیبي یعنی دا کلک هغه احناف دي چې په حنفیت باندې خپل سرونه ماتول هغه سوي وای دا اترکاته چې کوم دي براهین قاطعه کې هغه ذکر کوي یو سلو 95 مصبحه کې دا ذکر کوي چې سنت هغه دا چې دا اترکاته وشي ام دغه رنګي عبدالشکور لکنوی هغه دا خبره ذکر کړي دا علم الفقه یو سلو 93 مصبحه کې هغه وایي چې صحیح دا شل رکعاته چې کوم دي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا روایت هغه ضعیف دی پنځم نمبر حنفی علم مولالي قاری رحمه الله دا لوی علم تیر شوی دی او مرقات المفاتيح دا کتاب دی شرح د مشکات المصابيح دریم جیل یوسلو سلور نویمه صفحه کې هغه فرمایي من هذا كله ان قيام رمضان سنه 11 ركع بالوتر في جماعة فعله عليه الصلاة والسلام وی دا ټول روایتونه چې معلومه شي وی دا چې قیام رمضان چې کوم دی دا وی 11 رکعات دی 11 رکعات د وتر سره دا نبی صلی الله علیه وسلم وکړو ثم تركه لعذر بيد یو عذر د وجه نه افریق وسو عذر شو مخکې مون بیان کو هغه روایت د جابر کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله مون به را جمع شو چې ته به راوځي مون ته به منځو کې تراونه وتلی هغه ته ویل چې زه ویریدم چې تاسو باندې دا فرض نشي په دې وجه زه راونه وتلم وی دا وی وظاهر كلام المشايخ ان السنه 20 لیکن وی ظاهر زمون د مشایخ راي دا مولا قاری وی چې دا شل دي لیکن ومقتضى الدليل ما قلنا دلیل تقاضا دا کوي موږ کوم خبره وکړه کومه ده هغه دا چې دا ترکاته دا سنت دي دا ګوره دا پنځم عالم دی د دی لوی علما دي د دې دا قول دی چې دا ته دا صحیح دي سنت دي او 20 روایت کوم دي ار یو دی په اتفاق سره دا ضعیف دي ام دغه رنګ عزتمندو ابو بکر ابن العربي المالكي اغم فرمای هغه صحیح خبره ده چې 11 رکعات دا وشي دا صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم وو فاما غير ذلك من الاعداد فلا اصل له د دین علاوه چې نور کوم عددونه دي د 11 زیات وای دی لپاره هیڅ اصل نشته دی دا ذکر کوي ام دغه رنګ امام سیوطی رحمه الله هم دغه سوي چې لم يثبت د 11 اضافه هغه ندي ثابت دا خبره به وروسته ذکر کوو نو دا ګورې عزتمندو پنځه شپږ هغه لوی احناف علما هغه من ذکر کړی چې هغه مداوي چې سنت دا چې دا اته رکعات دي او د شل رکعاتو روایت کوم دی دا ضعیف دی دا غي کلام دی لیکن مزید دغه روایت باندې نور علما د احناف ذکر کوم چې د عوام تسلوي شي دا کوم چې مشران دي دا نن سبا چې د میډیا تراوتی دي په ذات قسم خورم دا خاص کر دا یو سوچ مشهور دي سکه باړین دي او سو ګاډرین دي وغیرہ الف نه پیام نه دي خبر جاهلان دي یو صفحه عبارت نشي ویل د الله په فضل سره ورسره مشکل دا خو ته پته حق دا دی لیکن دا چې د خپل خېړو لالچ راغسي دي داخله کدالانجی ونه کی په دې باندې سو کی امامتیم نه کوي د امامتۍ قابل هم نه دي قران نه خطا دي غلط دي صحیح قران نازل نشي ویل امامتیم به څوک نه کوي لیکن په دې باندې خپل خېټه هغه سادي کنه دا څومره د علماو احناف علماو هغه اقوال ما ذکر کړل چې ټول دا وایي چې دا دغه ضعیف دي ام دغه رنګ عبد الحی لکنوی رحمه الله هغه ذکر کوي چې وعدد واما عدد ما صلى واذا عدد بارك راغلي دي ففي حديث ضعيف انه صلى 20 ركعه والوتر واذا في ضعيف حديث راغلي دي چې دي شل رکعات النبي صلی الله علیه وسلم کړی دي عبد الحی لکنوی
دا لوی عالم دی عزتمندو د احنافو هغې دا قول دی. همدغه رنګې امام زیلعي رحمه الله په نصب الرايه 2 جلد او 153 صفحه کې هغه فرمایي وای دغه روایت د عبدالله بن عباس کوم دی وای دا معلول بابي شیبه، دا په ابي شیبه باندې معلول دی. ابي شیبه مونږه راوي ذکر کړو چې باغې کې دی وهو متفق على ضعفه، وای دا چې کوم دی د دف الضعف کمزوروالی باندې اتفاق دی. عزتمند دا خبره کې چیرته مونږ کولای نو بیا خلکو ویل چې لکه واقعا تاسو نه منئ نو ځکه تاسو دا ضعف دی. ما ټول د احناف علما د احناف ائمه ترتیب میرانی ولې چې هغه دا وایي چې دا روایت ضعیف دی په اتفاق سره. نو دې کې اوس مونږ ته کومه ګناه ده چې د دې د کور دلیل رالو او بیا مې یو سړی وایي چې نه مړه ته په خطای او ته وابي او ته پنجپیری او ته دای او ته غي او ته دا نه منې او هغه نه منې، نو بیا در سړي هر سړي د الله عمل شي. دا وایي ويو خدا ده چې د باندې اتفاق ده چې دا ضعیف دی. دویم دا ده ثم انه مخالف للحديث الصحيح عن عائشه، و دویمه خبره دا ده دویم نقصان دا ده چې دا د صحیح روایت مخالف دی کوم چې عائشه رضی الله عنها هغه نقل چې ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، چې نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې د یوله سنه هغه مون اضافه کوي. دا خبره د امام زیلعي رحمه الله ده زمانه ده او دا لوی علم دی په احنافو کې. بل لوی علم ترتیب معنا يرشج څومره علماء د احناف علماء دي لیکن تاسو شماري. همدغه رنګ بل عالم علامه عيني رحمه الله عمدة القاري شرح البخاري يولسم جل يوسلت اجتمع صفحه کې فرمایي وي ابو شيبه چې کوم دی وي دا چې کوم دی دا ضعیف دی. كذبه شعبه تکذیب کړی چې دا دروغجن دی. وضعفه احمد وابن معين والبخاري، امام احمد ضعیف کړی دی، ابن معین ضعیف کړی دی، امام بخاری ضعیف کړی دی، نسائی ضعیف کړی دی وغيرهم نورم. بيوي واورد له ابن عدي هذا الحديث في الكامل في مناكيره، او ابن عدي دا حدیث له منکراتو کې ذکر کړی دی. د ګوره دا وایي چې دغه روایت چې کوم دی دا باطل دی. همدغه رنګې بل عالم حنفي عالم علامه نیمونی حنفي رحمه الله تعلیق آثار السنن 2 جلد 55 صفحه کې هغه فرمایي وای دغه روایت چې کوم دی وای دا امام بغوی په خپل معجم کې، امام بیهقي په خپل سنن کې، دی ټول كلهم من طريق ابي شيبه، ټول دو ابي شيبه د طرف نه نقل کړی دی. هغه روایت دی وهو ضعيف او دغه ضعیف دی. دا د چا قول دی؟ دا حنفي علم دی. همدغه رنګي شان ورشا کشمیر رحمه الله قولهم مخکې ذکر کو. همدغه رنګي بل علم مولا لقاري رحمه الله اغا مرقات المفاتيح باب قيام شهر رمضان اغه کی ذکر کوي وي واما ما روى ابن ابي شيبه في مصنفه والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس انه صلى عليه الصلاه والسلام كان يصلي في رمضان 20 ركعه سوى الوتر فضعيف بابي شيبه. واجداج نقل د نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس نقل کړی دی چې دا شل رکعات کړی دی وای دا ضعیف دی بل متفق على ضعفه. د ضعف باندې اتفاق د اتفاق دا د احناف علماء اقوال عزت مندو. دا خطاب زما عوام مسلمانانو ته ورونو ته دی او هغه طلاب العلم ته دی چې د خلکو له د ذهنونه بند کړي دي په دې مدرسو کې رايسار کړي دي ولکه بس بارم خلک خوري د بل علیم خبره ما اوري د دین نه مباسي صرف د خپل کتاب ګوري دغه خپل قدرت او نور اللزاد او هدایت او غیره ټول دین په دې کې د قوت لري بس بحر تولېږي د تحقیق نه منع کړی دي د تفصیل نه او د خپل د مطالعه نه استری دي په دې کې صرف راګر کړی دا غي ته زما د چلک بار ته وزي د الله بندگانو کتابونه د خپل احناف علماو کتابونه وګوري احناف علماو کتابونه هغه وګوري دا و چې دا ضعیف دی. بل دا دوی مع مخالفته للصحيح بل نقصان دا چې دغه وي د صحیح روایت مخالف د چکم د عائشه رضی الله عنها هغه مخکې مونږ ذکر کړ. عزتمندو دا نورم ډیر احناف او اقوال لیکن کوي منو سبب شي نه به ختميږي خو په دې شته باندې به اکتفا وکړو. اوس به یسو شبهه د دې مشهور هغه راوالمه مشهور شبهه چې دې ذکر کړي. یو شبهه د دې دا ده چې
د دې شوبې نه مخکې دا خبره وکړم چې بیا مې ذهن نه ونوځي که ستاسو خیال دا خلک وایي ګوره وایي دې خلکو وایي ګوره منځونه یې تباه کړي خلکو 100 رکعات یې تله راوستل 1 رکعت 3 رکعات یې 1 وتر ته راوستو نه موږ ورته وایو چې انصاف وکړي د الله بندګانو موږ دا راوستو که نه دا د الله د پیغمبر احادیث دي دا د صحابه عمل دی دا ستاسو د ائمه ستاسو د مشرانو د علماو اقوال دي کتابونو کې شروحو کې ذکر دي چې هغه وایي چې دا 8 رکعات سنت دی دا د چا دا ستاسو د دې خبره ده او که زمون خبره ده دا خو د سنت اوس ګوره د ماښام مونځ 3 رکعاته دی د سهار مونځ 2 رکعاته دی ماسپښین 4 رکعاته دی موږ سهار کې اوس که چا 2 رکعاتو په ځای باندې 4 وکړي دا ګناهګاریږي که نه ثواب کېږي ګناهګاریږي ولې مخالفت یې وکړو نو کوم ځای کې چې کوم څه د الله پیغمبر مونږ ته ویلي هغې باندې به سړی عمل کوي همدغه رنګي وای 3 رکعات وتر یو ته راوسته نه موږ چې د الله بندګانو د الله موږ جواز باندې قایل چې 1 رکعت وتر په حدیثو کې راغلی څوک کوي او کوي سړی زیات کوي اسمان یعنی نشته ثواب دی بکی خزو دغه خلکو ته د مشرانو ته قسم ورکوم چې دی خلکو به د 3 رکعات نه بره وتر نه کړي الحمدلله د حدیث علما په یو باندې عمل کوي په 3 باندې عمل کوي په 5 باندې عمل کړي دی او کوي او په 9 باندې کړي دی هر دغه مشرانو له تاسو قسم ورکړي چې تاسو چیرته د 3 رکعاتو وتر نه اضافه کړي دي نه نم دي کړي د تاسو څنګه عمل کوي په حدیث باندې نو مونږ کته او پورته کم قول چې کوو د احادیثو د وجه نه کوو د دې بل شبهه ده د دې وی چې دا کم روایت چې تاسو وی دا شبهه به بار بار اوري وای کم چې د عائشه رضی الله عنها دغه تاسو ذکر کوي چې دی په رمضان غیر رمضان کې مونږ کړی دی وای دا تهجد دی ځکه وای تهجد دا دغه نرسته کیږي د خوب نرسته کیږي او تراوی بیل دي نه اول به تداویو چې اول بس تاسو د کور کتابونه راوالو چې تاسو کور کتابونه والا په تراوی او تهجد او قیام الليل کې فرق کړی دی او کنه دی کړی د تاسو خپل فیصله یو د خپل مشرانو ته کنځلې کوي او یا به دا چې خپل خلی په سکانو باندې ووي ځکه زمون خبرې خدا نه دي یو لیکلی الله دې تباکا الله دې تا ته هدایت وکړي الله تعالی جنت درکړي مونږ نه راکړي نو الله دې هدایت سوال ولې نه کوي کذب بالفرض به خطا ما هدایت سوال ته ولې نه کوي ولې تاسو د سینې تنګي دي الله بندگانو هدایت سوال وکړي کفار د خلق د هدایت سوال کوي نو تاسو ولې مسلمان ته د هدایت سوال کوي علي الاقل کلمه خو مونږ ویلې ده کنه الله خو منو د الله پیغمبر منو احادیث منو قبله ته مونږ کو یو شان 15 وخت مونږ کو نو به ولې تاسو دومره د سینې تنګي دي د الله بندگانو لګ ذهنونه کلاو کوي اول امام سرخسی رحمه الله المبسوط داغه کتاب دی تقریبا 10 جلد کې دی ډېر ښکلی کتاب دی اکثر احناف کتل هم نه دی دویم جلد یوسلو اتنویمه صفحه کې هغه ذکر کوي الفصل الخامس في كيفيه النيه ويفنزم فصل له په کیفیت د نیت کې واختلفوا فيها وي په دې کې اختلاف د تراو نیت به څنګه ترل کیږي ځکه احنا په نسبت دي دا تراو نیت په خپل باندې ویل کیږي تاسو خېلي نبي فرمایي والصحيح محترمه د کمرینا مخامخم د تراتلی شو او ار قسم مونږ تیاری دي مسلې ته ما مخکې اول سر کې ویلا الحمدلله د سي مخامخم ته تیاری کبله طریقه تاسو تخکاری امه ته تیاری دا مونږ چې کم سوي الحمدلله تاسو د کور خبره وتکو او د ځان نه خو موږ د حوالینه ورکو امام سرخسی رحمه الله لوی علم تیر شوی دی هغه په مبسوط کې ذکر کوي والصحيح ان ينوي التراويح او السنه او قيام الليل سید هذا و تراویح په باره کې کار کدا نه دی وکړو چې تراویح کوم کدا نه دی وکړو چې سنت کوم کدا نه دی وکړو چې قیام الليل کوم دا ټول سیدی ولی دا یو شی دی نو ګورې دا څومره خطا ده د دی څومره جهل ده د دې خلکو یا ناپوهي او یا په زوره ځان جاهله کولی همدغه رنګي بدر الدین عینی الحنفی رحمه الله البنایه شرح الهدایه دویم جلد 550 صفحه کې فرمایي وكيفيه النيه في التراويح ان ينوي التراويح او السنه او سنه الوقت او قيام الليل وي په تراویح کې دا سیدا وي دا نیت طریقه دا کاغه نیت دغه تړي د تراویح وي ک تراویح نیت مې ده ک د سنت وي او ک سنت موقت وي او قیام الليل وي دا ټول یو شی دی بیرسته کلام ذکر کوي خو اختصار د وجنه دا مې ذکر کو دا دویم
عالم دی چې هغه دا ذکر کوي چې دا تراویح او دا یو شی دی. دریم امام کاسانی رحمه الله بدائع الصنائع اول جلد 288 صفحه کې فرمایي ومنها نية التراويح او نية قيام رمضان او نية سنة الوقت. دا دقه خبره کوي وای دا چې دی وای دا درې وړه د کولای شي ځکه دا درې وړه یو شی دی. که داسې وایي چې زما نیت دی د تراویح، که داسې وایي چې زما نیت دی د قیام اللیل او قیام رمضان او که سنت الوقت، وای دا ټول یو شی دی عزتمندو. همدغه رنګې جوهر النيرة شرح مختصر القدري هغه کې ذکر کوي اول جلد 8 صفحه کې واختلفوا في التراويح والاصح انه لا تجوز الا بنيه التراويح. بفرمای وقال المتاخرون تجوز التراويح والسنن بنيه الصلاه المطلقه الا ان الاختيار في التراويح ان ينوي التراويح او قيام الليل. وردا دا وی چې دا کو څوک دیتا قیام الليل وتوي او کو ورته تراویح وتوي دا یو شی دی. همدغه رنګ رد المحتار اول جلد 590 صفحه کې باب الامامه کې دا خبره ذکر کړې ده. هغه وی چې دا ټول صحیح دی. به وی ان نوى التراويح وسنه الوقت او قيام الليل في رمضان جاز، او دا جائز دی. شپږم لمبر المحيط البرهاني في الفقه النعماني محمود بخاري اول جلد يوصل 8 صفحه کې هغه وی نوع آخر في نية التراويح إذا نوى التراويح أو سنة الليل أو الوقت أو قيام الليل في النيتين يجوز وصار كما إذا نوى الظهر إلى آخره. وإذا تقول جائزي نقول عزت مندو دا شپږم لمبر حنفي علم دا چې دا وی دا یو شی دی. همدغه رنګي مراق الفلاح شرح نور اللزاح چې کوم دا هغه کوم دا ذکر کوي چې دا صحیح دی، تراویح لفظم صحیح دی او سنت دا ټول لفظونه دا وی صحیح دي. همدغه رنګي بحر الرائق شرح د کنز الدقائق اول جلد 209 صفحه کې هغه کوم دغه خبره ذکر کوي چې دا ټول دا صحیح دي، دا الفاظ صحیح دي وي. همدغه رنګي عالمگیری کوم د چې فتاوا هندیه وته ویل شي اول جلد 15 صفحه کې هغه ذکر کوي الرابع في النية فقد اختلف التصحيح فلذا قال في منية المصلي والاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح وسنة الوقت وقيام الليل وفي سنة ينوي السنة. ويسيد هذا شيء داري وتراوين ديوكو أو قيام الليل ديوكو وإذا طول سيدي أم دغرنجي لسم الاختيار التعليل المختار أول جل نها شبيتما صفحكي ام دغه خبره ذکر کوي چې دا ټول صحیح دي. والافضل استيعاب اكثر الليل بها لانها قيام الليل. افضل دا و چې سونه وخت شپه ته ونیسي په دې کې او دغه کې ډیر وګدې کې ځکه دا قيام الليل لګره او سنوي وي چې نه ده. وينوي التراويح او سنه الليل او قيام رمضان. کو سو نه د تراوو کوي کنه د قيام رمضان کوي دا ټول هغه صحیح دي. دا سينور علماء هغه احناف علماء دا ټول د احناف علماء ذکر کوم ورنه الا و نور محدثین علماء خو ډیر زیات دي بشمار دي. همدغه رنګي شان ورشا کشمیری رحمه الله فیض الباری سلورم جلد 3 صفحه کې هغه باب لغل باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره باب په دې باندې لګولې ده. او به وای دا ټول چې کوم دي قال العلماء ان التراويح وصلاه الليل نوعان مختلفان والمختار عندي انهما واحد. والمختار زما په نسبت دا شي دا یو دی وای د کې اختلاف نشته. به رستم دغه خبره ذکر کړه چې باندې خبره وکړي کنه تفصیلی عبارتونه زل د الله فضل سره ویل شم. ام دغه رنګي نورم ډیر علماو هغه دا خبره ذکر کړې ده. رشید احمد گنگوی دا سینور علماو ذکر کړی دي چې د وخت د اختصار د وجنه هغه په دې وځي اکتفا وکوم. نغرض بدا د عزتمندو د دې د کور علما دا ذکر کړی دي چې دا تراویح او تهجد دا ټول یو شی دی. ام دغه رنګي محدثینو په دې باندې بابونه لګولې دي لکه امام بخاری رحمه الله شو ام دغه باب لګولې دي. ام دغه حدیث به ذکر کړی دي. ام دغه رنګ امام بیهقی رحمه الله قیام د رمضان لپاره ذکر کوي او عدد رکعات د رمضان شهر رمضان
نو هغې هم دا ټول په یو کې هغه ذکر کوي. نو د ټولو دغه مقصد دی چې دا یو شی دی. بل دا د عزتمندو د دوی نه تپوس دا کوو که چېرته اوس بالفرض تهجد او دغه بیل بیل شي، تراویح دا بیلې بیلې شي، نو نبی صلی الله علیه وسلم خو دا 3 ورځې تراویح کړي دي که نه، دې نه خو انکار نشي کولی. په صحیح حدیث کې مونږ اول سر کې ویله هغه تراویح کړي دي او تاسو ویوئ چې تراویح او تهجد دا بیلې دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم خو 3 ورځې 8 رکعاته تراویح کړي دي. نو آیا نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې د شپې صرف دغه مونځ کړی دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم که دا تراویح نه تهجد یې کړي دي که نه دي کړي؟ دی نه مونږ تپوس کوو. او که دغه تهجد دي نو بیا قیام اللیل دا تراویح کوم ځای کې کړي دي؟ دا سوال دی باندې راځي. بل دا د عزتمندو دی چې وی نبی صلی الله علیه وسلم هغه 10 رکعاتو مسله خو ختمه شوه، دی خپلو علماو اقوال من پې ذکر کړل. لکه عامه شبهه د دی بله دا ده چې لکه دا ما چې مخکې وله تفصیل وکړو چې دی وایي تهجد بیل دی او تراویح بیلې دي. نو موږ دی ته بیا دا ویو عایشه رضی الله عنها نه چې تپوس وشو کوم روایت چې اول سر کې موږ ذکر کړو چې هغې کې ابو سلمه رضی الله عنه د عایشه رضی الله عنها نه تپوس وکړو چې دغه د نبی صلی الله علیه وسلم مونځ په رمضان کې څه شو؟ هغه ورته وویله چې هغه 11 رکعاته به کول. نو دی وایي دا مونځ دا دغه تهجد و. نو اوس راشه عزتمند دا ډېر ښکلی حدیث دی او دې باندې ډېر اوږد تفصیل کېږي. هغه تفصیل زما مقصد نه دی، اختصار ډول سره. اول دا دی که چېرته ستاسو دعوه دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح کړي دي، دا څومره محدثین او ستاسو احنافو علماو ائمو چې قول کړی چې دا اتفاقي ضعیف دی، د هغې ټول نه هم تېر شو، تاسو سره به دا ومنو چې دا نبي صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح کړي دي. نو دی نه دا سوال کوو چې تاسو موږ ته یو حدیث داسې وښیوئ صحیح چې نبي صلی الله علیه وسلم په هغې کې په یوه شپه کې 20 رکعاته تراویح کړي او 11 رکعاته یې ورسره سم کړي، دا وروسته مونځ هم کړی، دا موږ ته راوښیوئ. چا پلار یې نشي ښودلی، دا دی نشي ښودلی، د ښه چې نشي ښودلی نو نبي صلی الله علیه وسلم خو همدقه یو مونځ دی چې په شپه کې کړی دی. بله دا ده، بله مهمه خبره دا ده که چېرته نبي د ابو سلمه چې تپوس وکړو د عایشې رضی الله عنها نه چې کیف کانت صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان ټکی ورسره ویلی په رمضان کې د هغه مونځ څه رقم و؟ راشه سوال ته ډېر سوچ وکړه، هر یو امیر په دې باندې سوچ وکړي. وی په رمضان کې د نبي صلی الله علیه وسلم د مونځ طریقه څنګه وه؟ نو ګوره که چېرته نبي صلی الله علیه وسلم واقعا 20 رکعاته تراویح هم کولی او دا وروسته مونځ هم کولی ورسره، نو بیا به عایشې رضی الله عنها ورته داسې ویلي وو چې نبي صلی الله علیه وسلم په رمضان کې 34 رکعاته مونځ کوو، ولې 20 رکعاته تراویح وي او 3 رکعاته ویتر او 11 رکعاته یې پسې وروسته تهجد کول، ځکه دی خو وایي دا 11 رکعات تهجد دي که نه؟ نو 20 او 3 څو شو؟ 3 او 11 24. آیا دا جواب داسې په کار و که نه و چې هغه ورته وایي چې په رمضان کې د هغې مونځ څه رقم و؟ څه رقم یې مونځ کوو؟ نو که چېرته واقعا نبي صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح هم کولی او دا 11 هم کولی ورسره، نو بیا به داسې په کار و چې تفصیل ورته کولی چې په روژه کې به هغه 34 رکعاته مونځ کوو، 20 رکعاته به تراویح وي، 3 رکعاته به ویتر لکه څنګه چې دی وایي، او تهجد به بیا 11 رکعاته و. نه داسې جواب هغه ورنکړو، هغه ورته ویل چې په رمضان او غیر رمضان کې به هغه څو رکعاته کول؟ 11 رکعاته به کول. دې خبر ته سوچ وکړئ، انشاءالله به دې هم ذهن هغه ورسیږي. بله خبره دا واورئ عزتمندو چې موږ خو ما مخکې مې ویله چې زمونږ نظر دا دی دغه روایتونه که ضعیف هم دي لیکن د نورو عموماتونه چې نوافل سړی کوي یا د عمل د بعضو علماو نه سلفونه نقل چې هغې به 20 رکعاته یا د هغې نه هم زیات کول، د دې نه موږ ویو چې 20 جایز دي. وره موږ د 20 نه انکار نه کوو، موږ سره دا غم دی چې خلکو د الله د پیغمبر په دې ژوندو صحیح بخاري او د مسلم په صحیح احادیثو باندې خپې مږدی، دا د 8 رکعاتو 11 رکعاتو نور خو په 20 باندې موږ انکار نه کوو. دا خو هسې موږ دی بدناموي چې دی 20 نه کوي، 20 نه مني. خو مهمه خبره ورسره دا واورئ عزتمندو، موږ ویو 20 نه چې 100 وکړه په صحیح طریقې وکړه. بعضې ملګري ورهلته لاندې مې لیکلي دي څو ځایه مې ولیدل چې حرمینو کې چې کېږي، مکه او مدینه کې چې کېږي، نو موږ ویو دغې په شانې ته وکړه که نو تا ته چا ویلې چې دې مه کوه؟
آیا دا ستا دا شل د حرمینو په شانې دي؟ دا خو د الله بندګانو یو قسم ته استهزاء ده په دغې مونځ پسې. د دې وجې نه دا مهمه خبره واورئ. هغه خلک عوام چې 20 رکعاته کوي او د آخرت غم ورسره او که دا ورته پته چې په دې قبر کې یوازې زه پرېوځم، دا ملایان څه نه پرېوځي، نو دا خبره مهمه واورئ چې ګوره په دغه طریقه باندې مونځ کول د دې نه ځان وساتئ. دا کم چې مشهوره طریقه ده غروب یې راغستی، الله اکبر الحمدلله ولا الضالین قل والله احد، لکه څنګه چې تاسو معلومې دي 20 رکعاته په 15 منټه کوي یا 30 رکعاته د مونځ سره چې کوي، نو دا تقریبا 20 رکعاته شاوخوا په نیمه ګنټه کې کوي دونه مونځ. نو دې نه ځان وساتئ. ولې؟ دا ځان نه ته خبره نه کومه. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ډېر کله ته یو سړي ته مونځ وکړي او دا مونځ ته خیري وکړي او دا ورته په یو توره ټوټه کې راتاو شي، د مخ نه ورته ویستل شي، دا مونځ ته یې داسې الله دې داسې تباه کړه لکه زه دې تباه کړم. دا مونځ تا چې وکړو. همدغه رنګې حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین سارق او ناکاره غل هغه ده چې د مونځ نه غلا کوي. صحابه ویل یا رسول الله د مونځ نه څنګه غلا کوي؟ وایي د مونځ نه غلا دا ده چې رکوع او سجده دا سم نه کوي. دا ناکاره هغه سړی چې ډاکې اچوي، هغه سړی چې د مسلمانانو د خلکو جوبونه وایي، مالونه لوټ کوي، او بل سړی هغه ده چې دا مونځ زر زر کوي. دا ډېر ناکاره دی د الله په نسبت باندې، دا ډېر بدترین دی. د دې نه سخت روایت بل واورئ. نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولید چې هغه د املا نسی دا کوله د رکوع د سجدې نه. صحابه ورته ویل تاسو وګورئ دې سړي ته، که دا سړی لو مات على حاله هذا، که په دې حال باندې دا مړ شو، مات على ملت غیر محمد صلی الله علیه وسلم، دا وایي زما د ملت نه بغیر مړ شو. سبحان الله، څومره د یری خبره ده. او دا په دې روژو کې څومره غربا خیږي. هندوستړی وایي الله ناراضه. حذیفه رضی الله عنه یو کس ولیده، بخاري کې دا روایت دی چې دغسې دا رکوع سجدې سمه نه کوله، سم په ترتیب دغه سره نه کوو. وایي ځوانه څه وخت نه مونځ کې؟ وایي 40 سنه 40 کال نه دا مونځونه کوم. هغه ورته وویله که په دې حالات کې لاړې بغیر د الله د پیغمبر د ملت نه مرې. عزتمندو دا ډېر د خطري خبره ده. زما مقصد دا دی چې د نننۍ راوتلو نه وضاحت نه زمونږ هدف دا و 20 رکعاته که څوک کوي په صحیح طریقه باندې لکه حرمینو کې چې کېږي د دې نه م اوږدې وکوي، 40 کوي 40 هم وکوي، 50 کوئ، 100 کوئ، 200 کوئ، څه مانع نشته. خو مقصد زمونږ دا دی کوم چې 8 رکعاته دي دې ته بد مه ګورئ. دا د الله د پیغمبر حدیث دي، دغه د صحابه و اقوال، د هغې اعمالو، د عمرة هو امرو صحیح. همدغه رنګې د احنافو د علما مې څومره ته ذکر کړل، دی وایي چې دا 20 نشته دی، دا کمزوري دي او حدیثو کې، او صحیح سنت هغه 8 دي 11 دي. دغه ته بد مه ګورئ. د جهالت د وجې نه سړی ورته بد ګوري او داسې نه چې تباه شي. نور چې څونه اضافه په صحیح طریقې سره کې هغه وکوي. خو د دغسې مولانو نه ځان وساتئ عزتمندو، تباه کوي عزتمندو، دې نه ځان وساتئ. که یو سړي یو امام دغسې تراویح کولې ورته وروره دې نه صحیح راله وکړه، دغسې به مونې پیټی نه دی، دغسې فرض نه دي، سنت مؤکد تاکید مؤکد سنت دي، لیکن په صحیح په توجه سره مونږ باندې وکړه چې د الله راضي شي رانه قبول شي. چې نیک او کور کې وکوي، ځان لی وکوي، په توجه سره وکوي. د دغسې خلکو سره شرکت په مونځ کې ونه کوي، هسې به ځان ستړی کوي او الله به ناراضه او نور چې څومره اوږدې کوئ نو هغه کولی شئ. دا و د تراویح متعلق نن ورځ مختصر وضاحت زما. مخکې ما ویلي بار بار ما ویلي که څوک د خبرې په آخر سر کې مخامخ داسې اتصال ام کوي څه مانع ما نشته، ځکه که حنفي ورورې زموږ یو شان مسلمانان ورونه دي، موږ سره غم مقصد دا دی چې د الله دین صحیح خلکو ته ورسیږي. که هغه مالکي، که هغه شافعي، که هر یو وروري عادي، هېڅ خبره نشته په دې کې. موږ سره علی الرأس والعین خبره حق ولالو په قلارو ته کوو، د هغې بېرته رالو. نو دې کې څه دغه خبره نشته دی. که څوک وروسته بحث کوي اشکالي تعصب نه، تعصب خو څه فایده نه کوي، جهل نه، سړي ته پته نه وي، افهام تفهیم په دغه کې باب کې موږ هغې ته هر قسم وخت ورکولی شو. خو تاسې په دې خبره کې زما په دې خبرو کې بغیر تعصب نه دا واورئ او چا به اورېدلي سوچ به وکړئ. بیا دا کم نن سبا چې دا کم کباړین په اصطلاح سره او کم ګاډرین وغیره چې ته وایي د هغې دروغو ته وک شوي، د هغې کتمان د علم ته چې خپل ائمو د هغې مشرانو دا قول کړلی چې دغه د نبي صلی الله علیه وسلم ته 20 رکعاته منسوب دا اتفاقي ضعیف دي، دا صحیح نه دي، د صحیح حدیث خلاف دي. دا څونه کتمان علم یې کړی، د خپلو مشرانو علم یې پټ کړی، پاتې لا دا چې حدیث